افغانستان اټوم بم تازه او ښه خبر پر پاکستان د افغانستان د اسلامي امارت او افغان ملت سخت بندیز. پاکستان نور هم تباسو. د افغانستان اسلامي امارت مشرانو له پاکستان څخه د کونړ د اوبو مهارولو ژمنه وکړل. د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا زړونه وګټل او دا یې ثابته کړل چې د ولسمشرو غوښتنو او خپلو خلکو ته درناوی لري. دا چې د افغانستان اسلامي امارت کوم مشر د کونړ د اوبو مهارولو ژمنه وکړل. پاکستان به له کومو ستونزو سره مخ سي؟ افغانان څه غواړي؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د کونړ سیند د مهارولو ولسي کمپاین عباس تانکزی وایي د اوبو مهارولو ته ژمن یو. په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د اسلامي امارت پلویان هم پکښې شامل دي د کونړ سیند د اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلیږي چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا فعالان وایي د دې پریکړې په جواب کې دي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول سي. د دې انلاین کمپاین یوه ګډونوال عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار سي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي. خوږیاني زیاتوي ولسونه لیواله دي چې له هرې لارې کیږي د دې بند په اړه اقدام باید وسي. ډیرو ویلي دي چې مالي مرسته کوي او ځینو ژمنه کړې چې په وړیا ډول به کار پکښې وکړي. نو یوه اراده پکار ده او حکومت باید مسؤلیت واخلي او اقدام وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د کابل امنیه قومندانۍ مخکینی ویاند د ټولنیزو شبکو فعال او دغه کمپاین یو بل ګډونوال محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی هم وایي د افغانانو لپاره پر پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سیند اوبه دي چې باید ترې راوګرځول سي. نوموړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل که د سر په قیمت مې هم سي د کونړ په سیند درېږم. که چېرته اړتیا سي په کور کې مې د مور خور او میرمنې طلا سته چې د دې بند لپاره یې خرڅوم. که نور مې هیڅ وس ونه رسیږي او دې ته اړتیا هم نه پیدا کیږي، خو که اړتیا وي د کور سره زر مو چې 2 یا 3 لکه افغانۍ کیږي هغه به هم ورته خرڅ کړم او لاړ به سم په بند کې به هم یوه تیږه کیږدم. نوموړی د افغانستان د اسلامي امارت پر حکومت هم غږ کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. نن تازه د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په کنفرانس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي. نوموړی وایي زموږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، ګاونډیو هیوادونو ته به بهېدلې، خو زموږ ګاونډیان بیا هم خوشحاله نه دي او یوه مننه هم نه کوي. اوس د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې خپلې اوبه مهار کړي. ستانکزي زیاته کړه هغه وخت چې د افغانستان اوبه اضافه سي ګاونډیو ته به یې هم ورکړي. د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې مهال یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بې اسناده کډوالو د ایستلو، اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې سوي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. تاسې هم په دغه کمپاین کې برخه واخلئ او څومره چې مو وس کیږي دغه ویډیو تر مولوي محمد یعقوب مجاهد او نورو سیاسي مشرانو ورسوئ تر څو ژر تر ژره دغه نیک اقدام وکړي. او په پای کې زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.